ټول د اتحیاتو په شکل باندې درود شریف ووایو. وعلى آل محمد كما صليت على اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. إله العالمين لا تنسموا بكثيرا ولا عملكم بكثيرا لختم وقنا فاخر وديارا لغا الله كتاب دلتا تلاوت کړی شو په تراویح کې واورېدل شو. ای الله اول دا تلاوت په خپل دربار کې دا تراویح په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. فاخر ودیارا دا قبول او منظور کړي. الہ العالمین د دې په وسیله موږ خپل رضا را نصیب کړي. فاخر ودیارا د دې په وسیله موږ جنتونه نصیب کړي. د دې په وسیله موږ د دنیوي عذابونو مصیبتونو نه وساتو. زمینی مصیبتونه وی آسماني مصیبتونه موږ ته نجات راکړي. د دې په وسیله باندې اخروی مصیبتونه موږ ته نجات راکړي. د دې په وسیله باندې موږ ته قدم د سختو نه وساتو. د عذاب د قبر نه وساتو. پاک پروردګار موږ د دې په وسیله باندې دغه تلاوت په وسیله د ختم په وسیله پاک پروردګار زموږ دنیا او آخرت ښایسته کړي. الہ العالمین زموږ د مال حال اولاد کې برکت واچوي. پاک پروردګار د دې کتاب په هر یو حرف باندې موږ ته امکان راکړي. د دې په هر یو حرف باندې موږ ګناهونه معاف کړي. د دې هر یو حرف باندې موږ ته په جنت کې اوچت درجات راکړي. پاک پروردګار دا په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الہ العالمین زموږ د دنیا او آخرت ښایسته کړي. الہ العالمین زموږ بیماران څومره دي په دغه علاقه کې د ناستو خلکو یې د ټول شفای کامله عاجله مستمره ورنصیب کړي. پاک پروردګار څومره شرعي حاجتونه موږ او تاسو په زړه کې لرو. الہ العالمین هغه شرعي حاجتونه زموږ حل او فصل او پوره کړي. پاک پروردګار زموږ شرعي حاجتونه پوره کړي. پاک پروردګار د الله کتاب په وسیله د ختم په وسیله ته زموږ په مال حال اولاد کې برکت واچوي. د ظالمانو د ظلم نه وساتلې، د حاسدانو د حسد نه وساتلې، د نظربازو د نظر نه وساتلې. پاک پروردګار په دغه ختم کې زموږ نه کمې پېښې شوې وي هغه راته معاف کړې. قصدن شوې وي عمدن شوې وي ته راته معاف کړې. الہ العالمین د دغه ختم حق به موږ صحیح نه ادا کړي. رب العالمین ته هغه موږ ته معاف کړې. الہ العالمین هغه موږ ته معاف کړې. الله موږ ستا کمزوري بندګان دي. موږ عادت کړی دی په عبادت باندې موږ قبول کړو. یا الله موږ عادت کړی دی په عبادت باندې موږ قبول کړو. رب العالمین زموږ کې څوک قرضدار دي د قرض نه نجات ورکړي. حلال روزګار نه وي حلال روزګار چې کوم دی ورنصیب کړي. پاک پروردګار کورونو کې خیر او برکت واچوي. کورونو کې خیر او برکت واچوي. هر قسم آفت او مصیبت دشمنانو طرفدارانو نه وساتي. پاک پروردګار ظالمان په ظالمانو باندې وایي. الہ العالمین زموږ د دنیا او آخرت ښایسته کړي. پاک پروردګار دغه مدرسه کامیاب او کامرانه کړي. د هدایت او د رشد مرکز یې وګرځوي. الہ العالمین څوک دغه مدرسې سره مینه محبت کوي یا الله ته ترې راضي شي. الہ العالمین ته ترې راضي شي. څوک دې سره معاونت کوي پاک پروردګار د هرې روپۍ په بدله کې کروڑونه عوضونه دنیا او آخرت کې ولري. الہ العالمین د دې طالبان څومره د دې شاګردان دي تېر شوي دي را روان وخت دي. پاک پروردګار ټول د دین د خدمت کولو توفیق ورنصیب کړي. الہ العالمین د دې موږ ته صحیح خدمت را نصیب کړي. الہ العالمین د دې موږ ته صحیح خدمت کولو توفیق را نصیب کړي. او دغه توفیق او دغه خدمت زموږ نه قبول او منظور کړي. او د دې په وسیله زموږ د دنیا او آخرت ښایسته کړي. الہ العالمین چا سره شرعي حالتونه ځان سره راوړي وي په دغه ختم کې شریک شوي وي ټولو اجرونه او ثوابونه ولري. د باغ راغلي محلې والا الہ العالمین د هر یو قدم په بنده کې ورته نیکانې ورکړي. جنت درجات وله ورکړي. کوم شرعي حاجتونه دعا کې شریک شوي وي الہ العالمین دغه دعاګانې ورته قبول او منظور کړي. پاک پروردګاره زموږ د دنیا او آخرت ښایسته کړي. الہ العالمین خپله رضا را نصیب کړي. الہ العالمین خپله رضا را نصیب کړي. زموږ د عبادتونه طاعتونه فرمانبرداریانې سرساري زکاتونه څومره عبادت بدنیه دي عبادت مالیه دي الہ العالمین دې رانه قبول کړي. الہ العالمین دې رانه قبول کړي. الہ العالمین دې رانه قبول کړي. پاک پروردګاره دا کارانو ختم دلته وکړو.
د ظالمو څخه روزل هغه موږ ته معاف کړې اله العالمین ته هغه موږ ته معاف کړې دعاګانې وغواړو خصوصي دعاګانې په زړه کې ځان ته وغواړو د قبلولو وخت یې الله جل جلاله هغه دعاګانې قبلوي